رسول الله ربعتن د درمیانه قد خاوندو اوس صفت کوي او ليس بالطويل ولا بالقصير نه ډېر اوږدو چې بد ښکاره شي او نه ډېر لنډیو چې چاغ ښکاره شي داسې. او بیا نبی علیه السلام په صفت کې د معبد خپل خاوند ته وی حسن الجسم جسم انتهایی زیات ښایسته و او وکان شعره لیس بجعد ولا سبط نه ډېر نرم نري ویښتان او نه ډېر داسې تاو تاو ویښتان مایل و نه ډېر نري و ښه نرم خویه ویښتان او نه داسې تاو تاو ویښتان د دې دواړو ترمنځ او بیا ورته فرمایي چې اسمر اللون د ښکلي سور رنګ خاوند غنم والا رنګ ښه یو غنم رنګ یې داسې که نه زموږ په افغانستان کې چې کم سور سپین چې کوم د جهانو چې کم دغې که نه دا شي ورته وایي بدرنګه یې نو چې پلار نه یې پوښتنه وکړه دا غنم رنګ یې نو هغه غنم رنګ یې نه دی هغه غنم رنګ یې چې سپین او په دې سپینوالي کې دننه سوروالی داخلي عربان دغې ته غنم رنګ یې وایي ما او تا خو ورشي ته غنم رنګ یې وایي نو اسمر اللون د غنمي رنګ خاوند وی خاونده او بیا ورته اذا مشا یتکفا او چې کله به قدمونه اخیستل ډېر د طاقت قدمونه به اخیستل او بیا ورته وی علیه حلة حمراء سره کالي پته نو سره کالي حلة حمراء سره کالي اچولی او ما رأیت شیئا قط احسن منه یو شی مې د اوسه پورې د دې په شانتې ښکلی نه و لیدلی کله هم زما د نظر نه داسې ورته نه وایي چې یو بشر مې نه و لیدلی نه وایي په جهان کې نه مې سپوږمۍ لیدلی نه مې لمر لیدلی نه مې ستوري د دې په شان ښکلي لیدلی داسې څیز ما مخې ته نه دی تېر شوی چې هغه ما لیدلی وي او د دې نه دې ښایسته وي او بیا ورته وایي فی وجهه تدویر مخې داسې و که نه تک سپین او په دې سپینوالي کې دننه سرخي موجوده وه فی وجهه تدویر او بیا ورته وایي ادعج العینین خاوند د تکو تورو سترګو خاوندو او بیا ورته وایي اهدب الاشفار دا تورې سترګې او نرۍ داسې لیکه د وریځو تېره وه داسې د دې لاندې دا تورې سترګې پرتې وي او یو عجیبه ښایست دې سترګو ته الله ورکړی وایي چې کله به یې خندل خاونده نو تا به ویلې چې رانجې پورې کړي خو چې کله به ورنږدې شوې دا به په دې سترګو کې کمال و چې د لرې نه به رنجو والا ښکارېدي او چې نږدې به شوې نو دا سترګې به خدایي تکې تورې وي دا د نبي علیه السلام د سترګو هغه صفت کوي او بیا ورته وایي اذا التفت معا داسې نه و چې غږ به دې پې وکړو مخ به یې داسې واړو نه دا د کبرجنو خلکو کار دی د دې دومره ښایست سره چې غږ به دې پې وکړو نو ټول مخ به یې درته داسې دا سینه به یې داسې واړوله مخ به یې نه اړو او دا د نبي علیه السلام صفت وښه چې منافق به هم پې اواز وکړو که نه یا به پې ماشوم اواز وکړو پیغمبر به مخ نه اړو ټول ځان به یې راواړو چې ورګه دا څه وایي دا د نبي علیه السلام صفت و او بیا ورته ووایي ای خاونده بین کتفیه خاتم النبوة د دې دواړو ولو ترمنځ د کفترې د اګۍ عمره یو ټاپه لګېدلې او دا د ختم نبوت ټاپه وهو خاتم النبیین او داسې ښکاري چې دی د پیغمبرانو اخري پیغمبر دی او بیا ورته وایي خاونده اجود الناس صدرا ډېر سخي انسانو ګړی زما ولوشله بیزا شودې د هغې وې د هغې د لاسو برکتو خو اول یې ما ته راکړې وایي ته وسکه او چې زه مړه شوم بیا یې خپل ملګري ته ورکړل او په اخره کې د ټولو نه بیا پیغمبر وسکل او دومره سخي انسانو بیا د ځان سره یو نړل بیا ما ته وایي چې معبد تا مونږ سره احسان کړی او دا واخله ستا د احسان بدله او بیا دا معبد دا د خپل خاوند ته وایي چې واصدق الناس لهجة او خبرې ډېرې رښتینې خبرې دروغ پکې نه داسې ښکارېدو چې هره خبره یې د کاڼي کرښی او بیا ورته وایي ای خاونده والینهم عریکة ډېر د نرم طبیعت خاوند سختی په طبیعت کې نه وه ملګرو به چې ورنه پوښتنه کوله او په تبسم به جواب ورتلو او بیا فرمایي چې من رآه بدیهة هابه چې یو ناڅاپه به دې وکتو که نه یکدم او یوازې به وي نو دومره روب الله ورکړی و چې زړه کې به دې ویره پیدا شو دې شکل کې الله داسې روب وقار الله ورکړی و چې او به دې کتو که نه نو نه به دې مخکې داسې حسن کتلی و نه به بعد کې داسې څوک وګوري دا د معبد د خولې صفت و چې خپل خاوند ته وکړو د نبي علیه السلام په باب
او دا ښځه ګوره کوچیانۍ ښځه ده. د دې کوچیانۍ ښځو سره ډېر ساده الفاظ دي، خو دې چې دا کم الفاظ ویلي که نه، اوسه پورې د دې الفاظو دقیقه معنا هیڅ چا نه ده کړې. دقیقه معنا د دې الفاظو هیڅ چا نه ده کړې. داسې عجیبه الفاظ یې راټول کړي وو. د کوچۍ ښځې دا د نبي علیه صلات وسلام هغه صفت دی بیان کړی و. بیا ورته دا خاوند وایي دا لکه چې هغه سړی دی چې قریش د هغې په لټه کې دي او مړ کوي، او زما په رب قسم چې دا مې امید دی چې دا انسان زه وګورم، هی کاش چې زه نه وی تللی د دې ګډو سره او په دغه ځای کې موجود دی دا مبارک شخصیت، دا تیر شوی او ما لیدلی. دا د نبي علیه صلات وسلام صفت، دغه ام معبد دا شکل، دا صورت، دا ویښتان، دا نبی علیه السلام د دې بیان کړل. بیا جابر بن سموره فرمایي